اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې آیا تاسو د خدای په باره کې زمون سره جګړه کوئ حالکه هغه زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی زمون عملونه زمون د پاره دي او تاسو عملونه تاسو د پاره دي او مونږه الله لرا خپل بندگی خالصه کړی دا یا تاسو دا وایي چې ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام اولاد ټول يهوديان یا عیسایان وو ورته وایا چې تاسو زیات علم لرئ که الله داغه سړی نه با بل زیات ظالم څوک وي چې داغه په ذمہ د الله د طرف نه یو گواهی وي د هغه پټکړي تاسو د قانون نه الله سنا خبره خو نه دی هغه څه خلق وو چې تیر شو داغوی ګټه داغوی د پاره وا او تاسو ګټه تاسو د پاره ده تاسو نه با داغوی د عملونو په باره کې تپوس نکېږي ناپوه خلق با ضرور داوایي چې دا پدوی سو شو اول چې کمی قبله ته منځ کوو دا غینه یک دم واوړېدل اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې مشرق او مغرب ټول داغه دي د الله چې چاته خوخوي هغه ته نه غلار خي